کوم چې دلته په وجوده پروګرام هم راوړو او مونږ هم پکې موقع راکړله. ډېره مننه کوم. صحیح ده. څنګه یې جوړې؟ شکر دی ښه یم. طبیعت دې څنګه دی؟ بیخي داسې دی چې اوس خو ګوړه دی. لکه څه وایم و حمزه بابا وایي که نه ګوړه دې یاده کړه وایي اشنا د خپل حمزه د خپل جانان به درته څه صفت کومه خو ګوړه چې د هرې ډډې وسکې خوږه وي نو ګوړه دې چېرته څکلې ده؟ ولې نه ښه دا راته ووایه په پړانګار کې کم کم فصلونه کېږي ژوندونه؟ فصلونه خو غنم کېږي، پیاز کېږي، ټماټر کېږي، جوار هم پکې لږ ډېر کېږي او دغه فصلونه دي. صحیح د جوار چې لکه وږی دې سپین کړی نه وي که نه او سکرو کې کېدی او پوخ شي ډېر خوږ وي چېرته دې خوړلی دی؟ بلکل ښه خوږ دی خوړلی هم دی. صحیح ده. مړه پکې مه وایه که نه مړه مې ځکه وویل چې دا لکه دا یو عام سیز دی. عام سیز دی نه نو دا ځینې چې کوم د ښاریو خلک دی نو مونږ په دې کې یو کلیوال غوندې رنګ پیدا کړو که نه چې یاره په سکرو کې کېدی نو هلته خو خلک زیاتر ګیسونه استعمالوي سلنډر استعمالوي که نه نو مونږ ځکه دا خبره وکړه. ښه ته به راته څه شعرونه وایې څه ټپه به راته وایې څه به راته وایې؟ زه به دغه پروګرام د حجرې حوالې سره به یو غزل ووایم ارشاد چې اوس هم وطن کې مشران دنګ شملې لرمه اوس هم وطن کې مشران دنګ شملې لرمه ساده پښتون یم رباب چیله مجرې لرمه ډېر ښه تکه په دې زما د تنه زما سر جدا کړې تکه په دې زما د تنه زما سر جدا کړې بیا به خو خوله باندې پښتون نارې لرمه. ډېر ښه هغه یاره ته به زما تن نه وینې څنګ تویوې هغه یاره ته به زما تن نه وینې څنګ تویوې زه چې په زړه کې د اسلام شپږ کلمې لرم. ډېر ښه. زما په خړه پښتونخوا کې سره او سپین راخیږي زما په خړه پښتونخوا کې سره او سپین راخیږي زه پکې بیا خو تل ګریوان ریخي ریخي لرم. ډېر ښه. نو زما دنیا ته حاجت نشته زه په مال څه کوم زما دنیا ته حاجت نشته زه په مال څه کوم زه چې یو غریب لاجي پلوې لرم. ډېر ښه ډېر ښه. جنونه ستا په خوا کې هېڅ زما په خوله نه راځي جنونه ستا په خوا کې هېڅ زما په خوله نه راځي ګینې نور زړه کې د وفا خبرې ښې لرم. ډېر ښه. جنونه ډېره زیاته مننه لوی سړی شي او بس تکړه شه.